د ولسمشر غني د تازه مرکې لس مهم ټکي. لومړی، ولسمشر غني زما له اجازې پرته هیڅوک د سولې هوکړه نشي لاسلیک کولی. دوهم، ژورنالیست د طالب او حکومت مخامخ خبرې کله شروع کیږي؟ ولسمشر غني په جواب کې وایي کله چې د امریکا او طالبانو د خبرو نتیجه معلومه شوه. دوهم، ولسمشر غني له طالبان سره خبرو کې د حکومت بڼه جمهوري نظام سره کرخه ده، په هیڅ صورت بل نظام نه منم. څلورم، ولسمشر غني د خارجي قواو وتل د افغانستان د هیڅ فرد په ژوند هیڅ اغیز نه لري. پنځم، ژورنالیست وایي که انتخابات وګټئ او بیا رئیس جمهور شئ او بیا درنه غوښتنه وشي چې حکومت پرېږده، آیا د سولې لپاره چوکۍ پرېږدئ؟ غني: هو، خو د خلکو په غوښتنه یې پرېږدم، د طالب په غوښتنه هیڅکله هم نه. شپږم، ژورنالیست پوښتنه کو امریکا له افغانستانه ووځي، د امنیتي ځواکونو معاش له کومه کوئ؟ آیا ځواکونه به پاشل کیږي؟ غني: نه، امنیتي ځواکونه د 14,000 افغانۍ معاش په خاطر امنیتي لیکو ته نه دي راغلي، دوی هم بل وطن لري. دویم دا چې د ځواکونو معاش لپاره 2.5 میلیونه ډالر لرو او 4 میلیونه نور ډالر هم د عوایدو له لارې په ډېر اسانۍ پوره کوم. اووم، ژورنالیست: دا ځل انتخاباتي کمپاینونه کمرنګه دي، حتی تاسې هم تر اوسه یوازې پکتیا ته تللي یاست. غني: آیا دا مناسب ده چې ملت د انفجار او انتحار کې وي او زه د انتخاباتي کمپاین وکړم؟ آیا د نورو کاندیدانو کمپاین هم زه وکړم؟ اتم، ژورنالیست: د ازادۍ ملي جشن کې ولې نور سیاسون نه راغلي؟ غني: ما ټولو ته دعوت لیږلی وو، خو چې را نغلل نو زه خو یې په زور نشم راوستلی. نهم، په 2009 کال کې د دوستم قاتل یاد کړی، بیا 2014 کې د معاون شو، بیا د څنډې ته کړه. ولې؟ غني: دوستم ما نه دی څنډې ته کړی، څه یې چې کړي دي محکمې پرې خپله پرېکړه وکړله. لسم، غني: له انتخاباتو هغه څوک ډاریږي چې په ځان باور نه لري، راشه انتخابات وکړئ، معلوم به شي چې خلک څوک غواړي.